دا ویډیو سپیشلی د افغانستان د پښتنو او د پاکستان د پښتنو د پاره د ځکه چې زما په ژبه باندې دوی پیږي زم پښتو وایم. په سایډ کې چې تاسو ته کوم ویډیو ښکاري نو دا یو چرچ ته په برتانیا کې خرڅیږي تقریبا چې په 9 لکه او په 80,000 پاوند باندې خرڅیږي چې پاکستاني د دینه 20 کروڑه یعنی 27 کروڑ روپۍ راځي. نو ګوردا زموږ د مسلمانانو لپاره ډیره زیاته د فخر خبره ده چې دا ته یو ترکی مسلمان واغستو په هغه ټایم کې اذان وکړو او هغه د جمعات ته کنورټ کړو چې د دینه بزو په دې ځای باندې بزو جمعات جوړو. څنګه چې د هر مذهب کې یو کار کیږي د خپل مذهب والا لګي ډیر په فخر سره ویډیوګانې شیر کوي غداغه کوي کنه. د څنګه زم تاسو ته یو ریکوست کوم چې الحمدلله مسلمانانو او د یو خي کار د پاره مدا دغه کومه چې ګوره هر یو کس شیر کوي په دې وجه باندې شیر کوي چې الحمدلله موږ پښتانه مسلمانانو او مسلمانانو کې بیا پښتانه او موږ الحمدلله فخر کوو چې موږ مسلمانانو نو زموږ د پاره دا پکار ده چې په اسلام مبارک کې کومه د فخر خبره راځي چې هغه موږ مخکې شیر کوو چې دا نور خلک عبرت علي او ایمان راوړي مسلمانان کېږي. نو ان شاء الله چې څومره ملګري زموږ ویډیو ګوري نو لازمي به شیر کوئ ویډیو در سره شریک کوم ویډیو ګوري ډېر ښکلی ځان یې کړی دی. كاكا محمد بانك اشكال اوادنا كنيسه لكنيسه كاني اوروبا كتحويلك يا كم بانك اللي بدري. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.